ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات چې د مرګ نه رستو په قبر کې سړی ژوندی وي او کمړ وي. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه رستو ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلائل ویلي دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند د پاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي؟ که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي؟ عزیزانو قرآن ویلي دي کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شو مړ بم ورته نه وي دا مړ نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي. عزیزانو د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوي ده. قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده. دا چا ویل دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو واقعي لیکل ده چې عیسی علیہ السلام یو مړ راځوندې کو داغه معجزه دا و چې قبر ته بودرې دو مړ به راځوندې کو تپوس به د قوم مخ کې ته کو چې لاندې تا باندې ستیر شي نو هغه مړی به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیہ السلام خپل قوم ته وي چې لاندې دا چل یو مړی راځوندې کو د هغه مړی 4,000 کال شوی چې مړو عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا
چې تا باندې لاندې څه تیر دي. وې صاحب نور خبر نه، خو چې مړ شم خخ کړم او خلق را نه لاړ. نو یو دوا کسان رال د الله د توحید تپوس را نه وکړو، ما جواب ورکړ. اغي لاړ. بیا نور کسان رال، اغي لاس را کو ستړي مشي را سره وکړه، اغیم لاړ. دا لاړ کم طرف ته؟ خي طرف ته. زما په قبر کې یو کړکای وا، پاغه برانه نه وته او بیا به ووت. ماره کې خیالو کو چې تسکه په دې تور سوره کې چې پروت تم ور پسې وځه. وی چې پا کړکای زم ور پسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، اعلی باغ دی، ولی پکې بیگی. نو ما خیالو کو چې د بازیګر ټیم دی مونږ کوم. دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشي او خاخي کی نو کني مشپمی نو په قبر کې په د زیړې مازیګری نیمه شپه د خاخ کو، او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر دی. وی چې ما مټي اونغخته او خیال مې وکړو چې او 10 کوم چې مونږ کوم. وی یو جنای رااله او زه رستو نه ونیوم چې دلی منځونه نشته او 10 مکوا. وی ما ورته وی چې مون څنګه نشته دا ته څه وای؟ وی بیا ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکا چې سپېړه مې ورکا دا غي غاړه کې هارو، هغه هار اوشلیدو. چې اوشلیدو جنای زکلک ونیوم چې او 10 باله کې چې دا هار مال جوړ کی. وی کېناستم د تار یو سره غ جنای ونیو او یو ما ونیو، مریم پکې اچولې خپلو کې خبرې کولې. هغه هار لا نو پیرلې شوی چې تا आवाज وکړو زبار روت. 3 کاله پکې تیر شي. وای زرګونه خوشاله دي د یو ساس کې د غم نه قربان شي. عيش او خوشحالي هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده، پویم نشي او په وخت تیر شي. او غم چې یو سات در باندې راشي نو تیر شوی 100 کاله خوشحالي دی بیا هېري ته بڑا کې وې چې تا خوشحال لا کله وي. نو زما عزیزانو د قبر معاملہ چې دا الله پټه ولې ساتلې ده. پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې، پکار دی چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز څه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو 2 قبرونو تیر شو، واپس راو ګرځیدو. صحابه ته فرمایل چې واوري هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي. لیکن په ظاهر سلوه ګنا نه و چې دوی په خدای نیولې دي، لیکن دا غبي نیازي ده. یو 2 ګناونه دي دواړو کې وو په الله سخت رانی ولي. اے صحابه کده دې وجه نه وي چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پزمکه کې، نو ما به اوس خدای ته ویلی وي چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې وي. او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه رستو په قبر کې دا سختۍ دي، نو مړ به بیا خخوي نه، بار به پروتي، نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وای چاته وای
الذين يؤمنون بالغیب. نو اعتبار هغه ایمان لای چې هغه ایمان بالغیب وي. چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې صحابه دا دوه مړي چي دي، دا یو د تشو متیازو نه به ځان بچ نه ساتلو. تشي متیازې به چې وکي او دس به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پریوته، نو د مرګ نرستو الله په دې رانیولې دی. او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول. اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولې دی. څوک ویلې شي یو سړی ماته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډېر رونی وو. ما ورته وی چې خبره ده چې دا الله ډېر نمونه دي، خو یو نوم پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا، بے نیاز، چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډېر زیر راځي، کمزور یم منځ نشم کولای، لکه زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته معاف کړي. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې دسې وی ورته وای چې منځ مکوه معاف. سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وایا چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېری دي، خو یو خپل نامه راته وخایه چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وایا چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکړو، مور یو وای ناری کو د کټو کوزه وغورځیدا. وی بچیا والله که زه بیا مونږ قضا کم. ویلې ولی؟ وی دا غنوم چې بے پروا دی، نو که قیامت کې مرونی سي زبې څو وکم. څوک ویلې شي چې دا ولی؟ چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولی؟ خبره دا و عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی شي. معاملہ د قبر دا پیغمبر ویلی دا، قرآن ویلی دا، بلکې پیغمبرم نه دا ویلی. مرګ نه رستو سړی سره به په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلی. نو که خدایم دروغجن شي په دې کائنات کې، نو بل رښتینی څوک بل څوک شته؟ نن په دې ملک هوا ده چاله قبر عذاب نشته، قبر کې لاندې څه نشته. دا د مولیانو اسه ډکوسلې جوړې کړي، والله مړی موازونه کوي. مړی قسم په خدای دی چې مړی داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې کوم. هغه د لپاره مهنت او مشقت به پکاري. داسې خبرې مړی کوي لکه زه او ته چې کوم. ته څه خبرې؟ یو دوا یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان. یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو. خلق ورته دوست مړ دی، وی ښا راغه ورته داسې ودرې دو. دا شعر ورته وی چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی.
زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شوي یوازې روان شوي دا ولې بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو نو یار ورته د کفن نه لاس راوویستو چې لاس راوویستو د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د لاس یې ونیو ا بزرګانو وی که د لاس ورکوس به دیم ختم شي جنازې نه ولا لاس راوویست عزیزانو دا د حال خبرې دي حال مون قالم پورا نه د زده کړي نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابو بکر دفن کېده ابو بکر صدیق چې لحد کې کېخو نو لحد ته شګي ورو غورځېدي صحابه بیا هغه تبذر لري کړي او هغه شګي راځته چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوته دي او ابو بکر ځان ته غاړېسته دي ورته صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار زما عزیزانو مړی داسې خبرې کوي لکه تاسو چې کوي خدای د پاره حال پکار دی مهنت او مشقت پکار سره داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړی څال دی لاندې فلال چې کوم لوی مرتدي مال راولې چې ځان سره بوزم ولې وخی یراشه وګوره فلال مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو کو چې دې دا علم د څنګه زده کړې مونږ ته وخای هغه په سلويخ کاله کې دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دوں لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب څنګه صفا کې دته دړه صفائی پکاري رړه صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی داسې وظیفه ما ته وخایا چې زه وبو د پاسه ګرځم وبو د پاسه ویل خاول دا خو اسانه وظیفه ده ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له اورسي اخوا دی خوا مګوره بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا بس وبو د پاسه بګرځي ول ډېر خدای به دریاب غاړې ته ورغله په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې دي ا د پیر نامه ته هېرا شوی دا یا الله یا الله یا خو چې یا الله ک دریاب ورته سمز مکه و دې په وګرځي خو ګرځېدو راغې پیر ته وې څنګه چل پیر ورته څنګه چلو شو وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونی وم ستانوم رانه ير شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خله کې نو پاغه وې بچیا دغه وخت کې د زوی یادو وینا وې خزا وینا وې لور وینا وې زو وینا کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یادو سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کوله سوا د الله ویل کې دې بل څوک نو سوا د خدای نه وینا وې په بو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څنګه خالی وي او د خدای کوري تاسو پوه شئ په خبره دړه صفای غواړي لغون دې مهنت سره کتاو نلید زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره لس کاله غزاګانی په مومندو کې کړي ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخړو چې یو طالب مړو هغه طالب وو د باجوړ
په غزا کې مړو خاخې کو هغه قبر وسمشتا ابل کالزه باجوړ ته تلم چرالم پیورل او سمشتا باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزو اجي سره رحمت الله علیه ورته مې وړي وی جیندا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي وې نه جی ته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختیر علي کړی دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټي زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغلو او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څشینې دی لیدل لکه د لحد نه داغه ګلاب بوین چیرې وزر بسغي تختې او په صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې درته پردای مالای پردای خیر خبره ډيري دي عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دین او ویلی پیغمبر په خپل دي بلکې قران ویلی دي چې د پیغمبر د خلینا کوم خبري وزي دا خبره د پیغمبر د ځان نه دا وحي وي چې ما ورته کړی دا داغه د جیب خبري نه داغه د نفس خبري نه داغه د خواهشات خبري رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدل دي چې زاغه ته تعبیر وکم صحابه وی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی وی غوکه دی بیگا ما یو خوب لیدل ټول صحابه سرنګون شو هغه کې وی ز پروتم یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سر زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی و ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی و دوه کسو راتوي چې یا رسول الله فانطلق مخکزا و چې مخک لاړم یو سړی ناس ته یو ورته ولاړ دی او د ولاړ پلاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي د دې ناس د خلی ته ورچي دا خلی داسې شلي او بیا ورزي او شلي او بیا ورزي یا بار الہ دا څوک دی ویجی نور مخکزا چې نور مخک لاړم سګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبه پاس وروړي او کله اعلان دی وړي کله پاس وروړي کله اعلان دا سوق دي ویجی نور مخکې دا چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت ته غوپې وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کانه راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې ورغورځي دا څوک دی ویجی نور مخکزه و ما دواړه رونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ماته وخود و یو راتوي چې انا جبريل ز جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چې درته خود غوکې د چوستې په پوي یا رسول الله کم سره چې پروتو سره په کانی ماته دو جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به په نکول قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قران د عمل زراغه
دی به بیا پکې نه. دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتاری. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلو عمل به کوي. سردار کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خله به د په دنیا کې دوه جنگول. د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت. نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمونږ خله د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي. زمونږ د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړا راوړه و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزه وی او پردو خزو پسې به ګرځیده او دا هغه خزه دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځیدي. نو دا خزه او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به دا غوي قبر د اور تنور وي. اندازه وکي د پاکستان خزه مو ګوري او سړی مو. نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام زمونږ د خزو زمونږ به دا انجام. دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا سوکو و یا رسول الله دا سود خور غاڼه خور په سود پیسې ورکوونکی. سود خور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلاوي تر قیامت به پکې غوپی. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړي په خپل کتاب. پیغمبر د شپې خوب کتل بیا سحر صحابه او تویلی دي. نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه او ته بیان ک. دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې کوي. ټیک شو کته وې رښتیا ده که دروغ ده. نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا درو. او کله پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه پیدا. قران کې راځي واذكر في الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلق ته د ادریس علی السلام واقع بیان کا. د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند د اسمانونو جنتونو ته بوتله. هغه واقع هم داوا چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اوریدلی دي چې ډېر زیات سخت. نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات کو. ډېر زنکدنې پیراوست چې زنکدنې پیراوستو نو زنکدن حالت ولیدو بیا ژوندې شو. سپوي شوي و یا الله پوښ عزیزانو الله دې مساتی. سکرات د موت سلور زرا کالا
پس دی عیسی علیہ السلام یو مړی ژوندې کړو 4,000 کاله پس ورته ویس مکه لاندې سال دی او ستا سحالو ویسه نور خبر نه 4,000 کاله می وشو چې مړم ا د زنکدن تریخواله میلاد خلینه تله نه دی اندازه تاسو کوي چې سکرات د موت دومره سخت چې په 4,000 کاله کې هغه تریخواله د زنکدن میلاد خلینه تله عزیزانو یو د اوریدو خبره عزیزانو یو د اوریدو خبره او یو د لیدو خبره زه په شب قدر کې وم او یو سړیو چې داغه دا یو خپل بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو بغرزیده نو ما غي اورځي تپوسو کو چې د خپې باندې د څه چالو چې ته په ډانګورو ګرځي هغه ماته وی چې مولانا صاحب دال وګد باسته سوخ بزستا زیت درشم بیا به پوي کوم مال ډېر سورج پس هغه راغیو کټ کې کې ناستو ماته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم غریبه در په در خاورې په سر کړه یم پلارا روانو ما یو اوخ لیونه شوی چې اوخ لیونه شوی نو هغه مالک ته منډه والے او خلق ته منډه والے ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوخ دا پیزوان چې دی پړې پکې ځوړندې نو د اوخ ته په دې پوزه کې داسې چار ګل غوندې چولې هغه کې پړې چولې دي شرابي نسم نو ول دا اوخ چې ما ته وکتم نو اکر خراب نو مام ته منډه کړ چې مې منډه کړه منډه داسې یو غره خوا کې ادیره واغې کې یو سرنګ غوندیو پاغه سرنګ کې ته زننه واتم او دا بلا را پسې ده کیناګر ډېری خود او خوندې ظالمه کینا چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشي اوخ ډېر سخت کینا ناکشه چې زته په سرنګ کې نه واتم نو د خورا پسې راتلې شو نه نو ودا سرنګ خله کې سملاستو او دا بوتاړي چې د سرنګ د خلیتا کې چې راوځي بګینی پکما سات چې تیر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي چې لږ سات تیر شي نو سرانا تیار باندې داسې پوښ چې لږ سات تیر شو نو سګورما چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اژدها پرته ده او هغه سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچا پراته ده ثابته او د هغه مار په سر باندې د دې نو کومره یو لړم ده تک سپین
لړمانو کې ډېر اقسام دي. خدای دې امان راکړي. دا تاسو د خپل شاته دا جمعه تو ګورئ، دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څو وخت کې دا زیر او کنستونو داسې لړمان پکې راوته چې دا ویختو په دا دی جمعه کې مخامخ دا ویختو دې زمکه لاندې هغه اشیاء دي چې الله دې ته امان راکړي. نو ماړه کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کې دی یا نه دی بلانه به دې وسوک بچ کې. دا دومره لوی اجدها او بیا په سره او هغه لړم د اجدها په دې سر ګرځیده. نو د اجدها دا غلړم د یری رب نوالو رب نوالو بس غلی پرتاو په دې سره سر سر غوندي आवाज د دې لړم زما غوګو تبم راتلو او ډېر په قهر لک سات بچ تیر شنو دا سر نه بکوشو او ور برغه د دې مړی د ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچون کېده. بیا برغه د دې په سر به ګرځیده، بیا به سات پشکوش بیا به ورغه د دې سر لا به ټک ورکو د دې مړی د سر لا نو بیا به داسې چنګ غوندي आवाज پکې وشو. اډکی مې خیال وکړ چې لاړې تباش وي. خدا سوچ راغی چې دا اجدها چې دا د دې لړم د یاري خوځینا راشه ته خو خلاصېږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کا. نو کېړای مې راوستا او هغه لړم مې د اجدها د سر نه په داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړای یې راشوا. نو عرض مې داو چې دا اجدها پوي شو چې دې سړی خو ما سره ډېر لوی نیکی وکاو د لوی بلا نه اخلاص وکړ. نو اجدها داسې وخوځېده. نو ما ته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته. وی چې وخوځېده نو داسې راتاو شو او روانه شو د دې سوري دی خله چې د سوري خله ته روانه شو. نو دغه اونخه په دې بوتار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت. نو دا اوخره ګنجلکه شو داس او اجدها لاړه. ډېر سات تیر شو دا او خوځي نه مال چې جوړ مر شو. و دا سرنګ نه چې زم را ووتم نو دا اوخ پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کشه په ما دې سم مرګ تیر و چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواته چې نه نواته خو چې خپه مې تیر وسته بیا زما خپینم غوخه دوړېدل شروع شو. و هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلي چې هله زرته د بیخ کې د خپه پرې کوي کې نه ټول بدن اوس سخاکی. نو دا خپه را نه بیخ کې پرې کړه ځکه زما د خپه نشته. عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3 کاله مخکې ماته ویل. عرض مې داو چې دا قسم واقعات بارها لیدلې شي بارها په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو. اتل سورې پس اقربا رااله مونږه یو باس وړوې ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخته و چې نه قبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چې لاړم دومره سپینه لکو چې لټه شو داغه په مخ چې را پراینستو داسې تورو لکه تبخې څه شه او دا خله دی وحکو تراغله و دومره ارته وا او دا سترګي بوټي راوته وي چې په دې پوزه پرتی او د سهالو چې 3 ورځې ما روټای نشو خوړې
عزیزانو دا زما د لیدو خبره دا دلې دا بار دیره چې دا دې ځکه 12 تقریبا 15 15 کالو خبره دلته می جمعې منځ کو په دې لار اتلم یو الک مخله راغه اوسم د رامداس کې ژوندې دي ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی په کې مړې دی ورلم چې ورلم لاندې می چوکته دومره سورې دی په کې سپین کفن کې مړې پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي ماواري شوی وي دومره زمانہ په تیر و زم لاندې ډورې ته کوشم ا سورم چې لګرت کو ډېر خله او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلفې غوندي په دې غوګونو په دې مخره پرتی لری نه خو می خو کته خو سودا می دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته می وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر می را ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپدا سیونی و ما لاس وردانه نه کو چې وردانه نه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکاتو پاس په قبر اوار شوی او دومره زمانہ تیر و او دا مړی داسې پروتو تابه رخم څه شي بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس مې په خو والو کفن داسې تابه اوسته د بجاج د دکان نه راوړي داسم پکې پی په دغه دیرا دیو زنه مازیګر تلما زما کور رامداس کې او دلې به چې جمعې منځ کو نو د دې دیرې په لار به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړ راستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته و مکه وې لکه نه یو سات زمو درې دم تماشه تماته دا سودای چودرې دم خو چړمبه خختار لری کا دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړ کړه او په خدای باور وکي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پرامداس کې مسا واغسته او بیا زر ور پسې خخته ولګولې عزیزانو عرض می داو چې دې زمکه لاندې هر شی شتا جنتم شتا او جهنمم شتا جنتم زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیه السلام مړی راځوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه و د عیسی علیه السلام یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام راځوندي کوې څه تکلیف ده درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور ته څه چغي وهي وې مور ته زکه چغي وام چې دنیا کې ز ژوند دی ما بچ وایو کړه نو مور به مې قربان راته وې نو داغه قربان سره به ټول تکلیف مان لاړو نو سم ډېر تکلیف کېم ک چرته مور راته قربان आवाज مور ډېر زوره ورشه د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجدام ده چې د مور پلار ډېر لوی نافرمانه د مور او پلار ډېر لوی نافرمانه قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه اف قدر بن واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هر وخت به د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما
کما ربیانی صغیرا. اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه زه چې وړو کې مو په مهربانۍ لوی کړو ما. څنګه چې زه وړو کې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم، اے الله داسې رحم زما په مور. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. واورئ مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله تعالی علیه په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ د ټول علماء دیوبند صدر، هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به وي. دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو، دا د ډېر لوی علم خاوند دی. دا ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت در تخکار شي. ونه مانی ورته وینا ورازا لاهور ته بوتله د شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخې ورته لاس والے ویلو ګورز دی جمعه دی افغانی صاحب ما ته قران خوړو چې می جمعه ته وکړه کل هم خره ټټوان سپی بیشوګان بیزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم و غبراو شو و بیا راته په مخ چلاس راخونو بیا باندې ادم را تخکاري و ماته چاو ابي کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹم ٹم کې کېنه په خوانو بزرګانو به ټانګې ته ټم ټم کې کېنه استونو لاهور ادیره تلاړ. لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا. تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم. نو افغانی ته ورته وی چې دا زنه منم ورازا لاهور ادیره ته چې بوتله نو و چې ادیره باندې ودرېد نو بیا زما په دې مخلاص راخ چلا سراخ کو و چې دې ادیره ته مې کته په خدای مې دې قسمی چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبه تراوت ول بیا زه غبرو شو په مخ را تلاس راخ کو چې مولانا ابي ما چې باس چې او مې مانه مولانا افغانی هغه سړیو چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چانی په ایشیا دا هغه سړیو او دا د سترګو واقعا نازیزانو په دې مغاوي راکېږي زما په خدای قسم ده او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډي پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو یو ټیډي پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو ټول عمر د بار جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام. دا زما د کور خبره نه. حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا دا خو د جنت توتی دی چې پیش شي الله به ورته وایي چې د پلانی سړی پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ ورشا پیسہ راوړنو بیا جنت تازه. علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم چې منډه کیا پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي نو دی به ورپسې ورټوب نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ترازی ا پیسہ به بیا پریوزی نو دی به بیا ورپسې ورټوب کی نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې اویا زره کاله بلاندې تختې ته مزل وی. نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې پایوس کې دا سړی
په دې قهر گرفتار او که په غلطۍ او په یېره تېنه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې په غلطۍ او په یېره نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي 1500 نن هر سړی آرامخور دی که نه هر سړی بېایمانه دی که نه دی هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیال ونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي نه اسلام نامه ده د دې چې کوم څیزونو نه خدای او رسول منع کړی ده هغې نه به ځان ساتي هغې له به نږدې نه ورځي وخت به فضول نه تیری زمونږ اوقات ټول فضول دي ټول ورځ بکواس دی او فضولیات دي نو اسلام د غرور شی نه دی هر وخت ورته سجدې لګوا چې خدای ته ښه پوهېږې زه نه پوهېږم د پردي مال نه ځان بچ ساته پردی مال دی په ذمه پاتې شو عمر له تباه شوی او عمر له غرق شوی نن پردی مال مونږ ته ټیپر نه ښکاري پردي مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي وګورئ چا چې پردي مالونه والی دي راشئ چې په سترګو یې درته وښیم په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیږي څوک یې د پاکولو نشته چا چې پردي مالونه خوړلي په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وښیم نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کې څه پلار بنئ رور بنئ مور بنئ عزیز بنئ تربور بنئ دوست بنئ څوک به در سره چې ستا په سر به سوال و جواب کوي چې قرآن هم در نه لري او تختی پیغمبر هم در نه لري شي او راشي درته څوک درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې خپل چې دی واخلی التا دی کېږ دی خدای سنبال کا بیا در نه لیږ دی د قبر ته تاسو ګورئ جوړی د بیلچې دا لاندې لرګې نه دی دا پیداسي ونی سیرای کاږي بیا پیداسي را کاږي بیا پیداسي د وخ د کوپ په شان داسې شی جوړ کی بیا چم راوړي شین چم هغه پې کې دي بیا په سیرا واچي بیا په سر او پوته کانی نیغ نیغ ودري بیا لګیای د الکان په داسې لاس وای خوایای را خوایای ها خپل چې دی واخلی التا دی کېږ دی خدای سنبال کا بیا در نه لیږ دی درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې توتیان فنا شو لاړ لرمان کې سترګې میں نم کا په هر زمان کې لا درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې سړی په قبر کې کی دی او خلق ته ټول لاړ شي نو آتاه ملکان دو ملائکه ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې د داغي شکلونو ته وګوري نو لتی بوټوزي اول سوال په وکي چې من ربک
ستا رب سوکو نو دڑا نه بوټ وته من ربک ستا رب سوکو دا ورته وی ها ها دا الفاظ دی ها ها لا ادري آی های زه خو والله که پوهېږم چې زما رب څوک دی خدای تا په دنیا کې په خدای څوک منلی او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی نو عزیزانو عرض میں داو چې من ربک ستا خدای څوک تبه ها ها لا ادري والله کفر من نبیک پیغمبر دې څوک ها ها لا ادري والله کفر وای به مونږ ته پته و پلیتا چې تب هم داسې جواب راکې نو یو گزار ولا ورکی حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وی چې مشرق او مغرب کې واوري دي الا الثقلين مگر پیریان او بنی آدم نه اوري نو که خیالو کوي چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اوري دي کیږي الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډومبنه گزار او د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي ګوري به هر سړې خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مرید دی هسته متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تا دی به څه وایي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دے او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو ملائکه به ورته وی چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته و چې تبم داسې جواب راکې اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو کده دین زیات ضرورتي چې نور کولاو د برا پاسې د مازیګر ټیم به چې منس کوم ملائکه ورته وای نوم کنومت العروس او د شپ دلتا پشان د کې دو دړم بهش په دناوي منځونو مغو چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته داسې بمی او داسې خلق بمی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل وبدبخت د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو دا مړی به ورته وی ها ها لا ادري آی هاي په خدای قسم که زه خو یې پیژنما نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنګیر چا پیر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې وای چې زه محمد رسول الله نه پیژنم نو زمکه به پیروچته شینو دا پختای به په یو بل کې نه نباسي حدیث کې راځي
چې یو داسې اجدها به ور سره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي، داسې ټک به ورکوي چې د هډوکي به په قبر کې ټوپونه وي، یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه، چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دې سوځي، یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي. الله دې امان راکړي. نو عرض میں داو چې سړی بیمار دی علاج لټي، دا خود عشاق حال بې کنا چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي، داغه د سنت او خیال ساتلې وي، داغه سنت ژوندۍ کړي.